چې کله د مسلمان د بچی تعلیم کاپ کتاب بلیس وا چې الته نه بسم الله ستا نه سوره فاتحه ستا نه د مور فلار حقوق ستا نه نور سستا بچی چې کله نرسری لولاړ سي اسکول می انګلیش میډیم لور سي ماشام چې راسي فلار ورته څه دي د کړي دي وای کاپ کتاب بلی کاپ کتاب بلی بس دا د دې ستې مدرسې له چې بچی راسي ماشام چې فلار جن پښتنه دي بچی څه دي د کوغه بسم الله الرحمن الرحیم استکی او الته چې بچی راسي ورته څه دي د کې فلار بس دغه میز د کې کاپ کتاب بلی او د مسلمانانو د بچی د سینې څخه قران کریم لیرس د غي وسنت د کتاو د بلی تعلیم ورشوس او د مسلمانانو تجارت غي د خپل خواهشاتو مطابق حلال و حرام نه پیژني روا او ناروا نه پیژني جائز او ناجائز نه و پیژندل او مسلمانانو معاشرت او د انسانانو سره زندگی غي د ظلم او د تجاوزات ډک اسوله بیا خو مسلمان دومره ستړی قوم دومره خوار قوم دومره ذلیل قوم او دومره بی اثری قوم د مځکې پر مخ والله قبل قوم ستلک مسلمان نشته نن چې د مسلمان څومره وینه پر دې مځکه بهیږي یا کافران به یا دی په خپل مابین کې سره به وي چې د ټولو قومونو وینه سره یو ځای کې په الله دې مې قسم کې د مسلمان د وینې نه میله جوړېږي نن چې د مسلمان بچی پر دې مځکه څنګه ذبح کیږي هغې د ګاجرو د ملۍ غوندې څوکرایل کیږي او د هغې چیغې په دې فضا کې پورته کیږي د هغې اندامونه د بارودو په دودو کې سوځل کیږي او ډېر ځله پلار در چت لاندې پروت دی بچان چیغې وایي شاوخوا په راګرځي هېچا په وس کې نشته ډېر ځله بچان در چتو لاندې پراته دي پلار او مور چیغې وایي په راګرځي نه مسلمان ناره اوري نه کافر ناره اوري نه حاکم ناره اوري نه بل څوک ناره اوري نه د هغې د فریاد اورېدلو ته څوک تیار دی نن مسلمان د مځکې پر مخ دومره ستړی قوم